دا خبره یاد ساتل پکار دی چې کله یو کس مړ شي د هغې پسې څلور خبرې دا تړلي څلور خبرې دا تړلي دا باید یادې شي. اوله خبره ده تجهیز المیت. مړه چې کله هغه دغه شان ته یو کس وفات شي د هغې مال پورې څلور خبرې دا تړلي دي. اوله خبره دا ده چې تجهیز المیت د مړي د مال نه به پیسې راواخلي او د مړي کفن تجهیز او د هغې غسل دا به ورباندې اول د هغې د پیسو نه وکړی شي. دویم چې دی د مړي د مال پورې او د مړي طریقې پورې د هغې قرض تړلی دی. د هغې نه بعد به سمدستي د هغې کفن او د هغې غسل چې وشو سمدستي به د هغې دغه شان د قبر د قرض بندوبست به وشي، قرض به ادا شي. دریم چې تنفیذ الوصیه، دغه شان ته وصیت چې کم کړی وي هغه به دریمه مرحله کې به د هغې د مال نه د هغې وصیت هغه به تنفیذ شي، هغه به دغه شان ته ورکړی شي د هغې په مال کې. او څلورم چې دی د هغې نه بعد به دغه شان د کم مال چې پاتې شو هغه به تقسیم شي. کم مال چې پاتې شو دا کم مال چې دغې دریو خبرو نه وروسته کم مال پاتې شو هغه به د ورثو په منځ کې تقسیمیږي.